مسئله د ستی د سحر منځنه باید خوب کول د نور د راختو پورې دې ته علما مکروه ویلي. وجه دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله د سحر مونځ ختم کو نو بیا به ناسو په جومات کې د سحر اذکار دا به یې وي او ډېر ناوخته به یې کور ته راتو. دغه شان بعضې روایتونه له دې معلومیږي چې دا د رزق د تقسیمېدو وخت دی او په دې ټیم کې رزق تقسیمیږي او دا د برکتونو د تقسیمېدو وخت هم دی. حدیث کې راځي بورک لامتی فی بکورها، الله زما د امت دپاره په دې وختي وخت کې د سحر د منځه نه بعد دا ټیم چې دی په دې کې الله وایي د دې امت دپاره ډېر برکت اچولی. که تاسو خیال کړئ چې کم سړی مزدورۍ له وختي ځي په ټیم پاسي نو الله د هغه په دې مزدورۍ کې هم بیا برکت اچوي. چې یو سړی اوده پروت وي هغه ناوخته راپاڅي مازدیګر او ماښام او ماسخوتن هغه برکت پکې نه وي. وجه دا چې د برکت په هغه ټیم کې دی نه دی راوتی. نو دا خبره یاد ساتئ چې صحیح ده موږ خو د الله دپاره د ټک خطا عبادت کوو خو الله به د دې په بدل کې ډېر څه راکوي.